سلامونه. د رویټرز د راپور له مخې امریکا په امنیتي برخه کې پر بهرنۍ مرسته بندیز لرې کوي، خو د مرستو د معافیت دغه بودیجه کې ډیره کمه برخه د بشري مرستو لپاره ده. د بهرنۍ مرستو د معافیت په نوملړ کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هغه هیوادونه شامل نه دي چې له سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دغه نوملړ کې ویل شوي د امریکا له لوري د بهرنیو مرستو د معافیت په برخه کې 15.3 میلیارډ ډالر شامل دي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ لخوا ځنډول شوي وو. د بهرنیو مرستو د معافیت ډیره برخه د امنیت او نشهیي توکو ضد مبارزې لپاره ده، خو ډیره کمه برخه یې د بشري مرستو لپاره ده. په دغه مرستو کې د لوږې او وژونکو ناروغیو سره پر مبارزې سربیره په ټوله نړۍ کې د میلیونونو کسانو لپاره هر ډول مرستو بندیز شامل دی. د بهرنیو مرستو د معافیت په نوملړ کې په منځني ختیځ کې د امریکا متحدینو اسرائیل او مصر ته د پوځي او بشري مرستو لپاره معافیتونه صادر شوي دي. رویټرز وایي د 243 نورو هغه استثنا لیست یې ترلاسه کړی چې د فبرورۍ تر 14 پورې تصویب شوی او ټول 15.3 میلیارډ ډالر کیږي. په دې نوملړ کې هغه پروګرامونه په ګوته شوي چې د امریکا لخوا به تمویل شي او دغه هیواد به یې اداره کوي. د معاف شویو بهرنیو مرستو لویه برخه چې له 4.1 میلیارډ ډالرو زیات دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او پوځي چارو د ادارې لخوا د اداره کیدونکو پروګرامونو لپاره دي چې نورو هیوادونو او ډلو ته د وسلو پلور او د نظامی مرستو څارنه کوي. د رویټرز په دغه راپور کې ویل شوي چې نور معافیتونه د ټرمپ د کډوالۍ د مخنیوي او امریکا ته د غیر قانوني نشهیي توکو د جریان د بندولو په برخه کې دي. په دغه نوملړ کې د USAID پروګرام ته هم ځینې برخو کې معافیت ورکړل شوی، خو امریکا د بهرنیو مرستو د معافیت په دغه نوملړ کې د افغانستان، سودان، سوریې، اوکراین او میانمار په څیر په نړۍ کې د سخت بشري ناورین سره مخ هیوادونو ته د بشري مرستو هیڅ معافیت شامل نه دی او د دغو هیوادونو لپاره د امریکا د بشري مرستو بندیز لا هم پر خپل ځای پاتې دی.